ساینس یو شاګرد باعث باندې دا ماته په وار وار جوته شوې ده چې که چیرته ماشومان یا موږ ټول ساینسي بنسټیز مسایل په خپله مورنۍ ژبه زده کړو، په راتلونکي کې د ډېرو پیچلو مسایلو پوهاوی او حل راته اسانه کېږي. زه وینم چې په ډېرو غښتلو پښتنو ساینسوالو کې داسې کسان شته چې ډېر ابتدایي مسایل په پښتو ژبه نشي شرح کولی، حال دا چې په انګریزي یا نورو نړیوالو ژبو یې ډېر ښه زده وي، او د دې لامل دا ده چې دوی هغه مفاهیم په خپله مورنۍ ژبه باندې په لومړیو کې نه دي زده کړي. نو په دې تړاو باندې پښتو او پښتنو ته پکار ده چې ساینسي بنسټیز مسایل موږ راتلونکي نسلونو ته په خپله مورنۍ ژبه شرح کړي. او په دغه تړاو د پی ټي ایم جرمني او د نورو ملګرو څخه ډېره مننه چې دې کار ته یې وخت ورکړی ده او غواړي چې په دا خپلو نشته امکاناتو د پښتو ورځ ولمانځي، تر څو په دې سره دې ته لاره هواره شي چې هغه خلک چې اهل فن او اهل نظر دي په دې تړاو بنسټیز مسایل په خپله مورنۍ ژبه راتلونکو نسلونو ته شرح کړي. مننه، کور ودان.